ژوند د ستم نوې ادا ته سم شي زما لاسونه چې دعا ته سم شي. د پاک افغان ټي وي کتونکو اوریدونکو سردار یوسفزی یم او د ډېر نومیاله شاعر ادیب محقق محترم عبدالحمید زاهد سنگر ایګرو اسلام آباد کې هغې سره ناست یم او د هغې ډېره زیاته مننه چې د محترم ممرې شفق صاحب ګلرنګ دغه راته زاهد صاحب ډالۍ کړو. غواړم چې د دې ناستې نه که فایده پورته کړو او د ګلرنګ په حوالې سره د شفق صاحب په حوالې سره تاسو سره دوه څلور خبرې شریکې کړو. مه چاته لاس نیسه او مه د چا نه تمه لره، په خپلو ځوانو حوصلو د اعتماد ساته. زاهد صاحب ډېر داسې شعرونه دي چې موږ متلونه وړاندې کوو د خپل دلیل مضبوطیا دپاره او د خپل باس د مضبوطیا دپاره. نو د زاهد صاحب د روښانه سباونو هم دغسې شعرونه دغه ځای ته رسېدلي. زاهد صاحب د ممرې شفق صاحب کتاب ګلرنګ او د شفق صاحب خدمات په لنډو ټکو کې د پاک افغان ټي وي کتونکو اوریدونکو ته ووایه. مننه سردار صاحب، څنګه لږ خوشحاله اوسئ. یاره به دا ستاسو مینه ده چې دلته راشئ زموږ سره یو څو شېبې تېرې کړئ. هغه ساحل صاحب یو شعر دی که نه وایي یو څو لمحې چېرته راپټې که چې کینو سره قصې د مینې دي په لاره لاره خوند نه کوي. شفق صاحب ته د ګلرنګ مبارکي او د شفق صاحب په پښتو ادب کې خدمات نه ستاسو نه پټ دي، نه زموږ نه پټ دي، نه د نورو د ادب طالب علمانو نه پټ دي. ډېره لویه اساسه د پښتو. تاسو ته یاد وي شمس لالا دې الله وبخي په غازي خانه کې د شفق رنګونه د کتاب هغه مخکتنه کوله. موږ د هلته شمس لالا یو خبره وکړه چې څنګه چې په مذهب کې څلور امامان دي، نو په وخت کې په موجوده دور کې په ژوندو کې څلور د ادب ډېر لوی لوی استادان دي. په هغه کې یو سعدالله جان برک هغه یاد کړی، یو سلیم راز صاحب الله دې وبخي هغه هم هغه وخت کې ژوندی و، یو اسرار د تورو یاد کړو، یو شفق صاحب یاد کړ. نو دا لویه خبره ده د یو کس دپاره، ځکه چې شمس لالا په خپله د ادب او د سیاست یو ډېر لوی نوم دی. تاسو بیا ورسره پروګرام هم کړی، تاسو په ریډیو کې د هغه په حواله باندې پروګرام دې کړی که نه، په هغې کې دا خبره مو کړه چې هغه ډېرې سختې تېرې کړې دي، جیلونه، جلا وطنۍ د اجمل. شمس لالا به دا خبره کوله چې د اجمل خټک سره چې زه په کابل کې کله هم که نه، نو هغه به شفق صاحب ته وي چې خټک صاحب به ډېرو په ښو لفظونو ته ولې. دا هم د شفق صاحب دپاره یو لوی اعزاز دی، څنګه چې په روښانه سباون دا اوس موږ ته احساس کېږي چې یاره زما غونې د یو ادب د یو وړوکي طالب علم په حیث اجمل خټک زما په کتاب مقدمه لیکلې ده. دا یو لویه خبره ده چې یو لوی شاعر د وخت لکه یو نامتو لیکوال تا په ښو لفظونو کې یاد کړي که نه، ډېر لوی. نو په دې کتاب باندې هم اجمل خټک لکه خپل تاثرات لیکلي دي. رنګ خبره کوو د شفق صاحب ډېر وخت نه خواهش و چې یاره ګلرنګ د چاپ شي، الله ته نه منظوره. د ده د ژوند د ټول نه لوی اعزاز دا دی چې کله ما شفق رنګونه چاپ کړل او په هغې کې د برق صاحب خبره وي په ژوندي سړي څوک دومره غټ کتاب نه چاپوي که نه، تقریبا 900 صفحې. د هغې نه پس لکه په هغې کې د شفق صاحب د ژوند داسې اړخ نشته چې موږ نه څېړلی. تا سهار صاحب له دې الله ژوند ورکړي، د هغه په کوششونو، د هغه په هڅو، په کړاوونو. شفق صاحب ښه سړی دی، د خلکو سره مینه کړې او خلک ورسره مینه کوي. شفق صاحب داسې یو نیک سړی دی او داسې د خلوص نه ډک دی چې دی په دې عمر کې هر چا له ځي، هر چا له مینه ورکوي، نو خلک د ده سره مینه کوي او خلک یې په درنو لفظونو یادوي. او تاسو ته هم پته لګي، ما ته هم پته، ایون شفق صاحب ته هم پته لګي. نو د متعلق سلیم راز صاحب هم دا لیکلي دي چې د تربیت داسې خلکو کړی دی چې دی د مشرانو په قدر پوهېږي. او بله دا سردار صاحب د ده حافظه ډېره د کمال ده. خوشحالي وي جلال آباد ته دا ټول د حافظې په زور لیکلی. نو شفق صاحب ته ستاره طرفه او زما له طرفه مبارک شي. او ګلرنګ ښه کتاب دی، سهار صاحب پکې خواري کړې ده، ډېره مهرباني. کتاب نوم ګلرنګ، د دې په حوالې سره ته ووایم د شاعر نوم
مشتاق الرحمن ممر شفق د چاپ نیټه 1 مئی کال 2023 لټون او سمون سعادت سحر کمپوزنګ سعادت سحر اهتمام سحر اکیډمي لایچی کوارټ او د دې بیه چې کوم دی 450 روپۍ ده. زاهد صاحب 12 اگست دی او 12 اگست سره یو ډیره د پښتنو په تاریخ کې یو خونړۍ پیښه پکار دی په دې یو خبره نیمو شي. بالکل دا خو د پښتنو په سیمه د کربلا د واقعې نه کم نه وه او یره ډیره لویه واقعه وه. هغه پاکستان لا کالم نه شوی او په هغه کې په سوونو د دې نه مخکې تاسو په قصه خانه کې د پښتنو یو قتل عام شو په ټکر کې شو خو هغه د انګريز دور دا خو د اسلام په نوم یو قسم آزاد شو 12 اگست 1948 او یو داسې خونړۍ پیښه چې بابړه څنګه چې مونږه د پاره د ظلم او د بربریت لکه کربلا یو استعاره ده کنه د کربلا نوم چې راشي فوراً د اهل بیت او قتل عام شو ذهن ته راشي نو دغه سي د بابړي ذکر چې راځي نو هغه خونړۍ پیښه ته ذهن لاړ شي چې کوم قتل عام دغه شو په سونو په هغه کې شهیدان شو او سبو وایو تابم په هغه کې د بابړ ذکر کړي بلا به کړي زمونږ د پاره یو دومره لوی المیه ده چې یاره آزاد وطن لا کال نه دی شوی نو د دغې نه د دې وطن د پته لګي چې د سیستم په کم طرف روان دی د هغې خو چې څومره مزاحمت وشي کم دی. ګرانو کتونکو اوریدونکو څنګه چې زاهد صاحب وویل د بابړې په حوالې سره کترې لاشونه او جړه د پښتنو کترې لاشونه او جړه د پښتنو تر کومې به روانه وي سزا د پښتنو دا څرنګه حالات دي دا د کم جرم سزا ده تروړلې چې داسې ده خندا د پښتنو تروړلې چې داسې ده خندا د پښتنو. شفق صاحب د کتاب په حوالې سره تاسو خبرې واورېدې د بابړې خونړۍ پیښې په حوالې سره تاسو د محترم زاهد صاحب خبرې واورېدې. زه غواړم چې په دې موقع باندې زاهد صاحب ته فرمایش وکړم چې د پاک افغان ټي وي کتونکو اوریدونکو ته یو کلام ډالۍ کې ورته حیران کتل مې چې د چا تصویر دی ورته حیران کتل مې چې د چا تصویر دی خبر نه وم له دې نه چې زما تصویر دی درته چاودنې د بمونو او یا اور په ونو دغه زما د دې ګلرنګه پښتونخوا تصویر دی پیغلې سرتورې او بچی مو یتیمان پاتې شو زما د پاره خو همدا د کربلا تصویر دی او زما په کور کې هم زما بچی په امن نه دي زما د خار کوسه د قتلګاه تصویر دی او زه خو دې پیژنم چې څوک یې دلته څه له راځي که په خپل مخ لګولی د هر چا تصویر دی بمونه نه وي ټوپک نه وي سنګرونه نه وي په دې وطن کې دغه یو د ارتقا تصویر دی او زه په یو لاس وړوکی رور له پاکوم اوښکې زه په یو لاس وړوکی رور له پاکوم اوښکې او په بل لاس کې مې نیولی د بابا تصویر دی ته حیران کتل مې چې د چا تصویر دی خو خبر نه وم له دې نه چې زما تصویر دی. ډېره مننه ډېره زیاته مننه ډېره په زړه پورې شاعري ګرانو کتونکو اوریدونکو دا عبدالحمید زاهد صاحب چې